أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زخمی زرونا ٹکور کړګرانا پورین تندی او په مسکارا شا بیا په ناز او په ادارا شا اختر بیا لکا په خوارا شا بیا په ناز او په ادارا دا پرانګري زنانه سم پورته ورشي دا تر اوسه پورې موږ راځو دا څه کوي موږ باندې دا مصیبتونه چې دي پرانګري زنانه د وژل شي موږ باندې روان شو دا راوړي وهم الله شریعت دی ولا يتغيرون بدعوا المسلمين ولا يتقون دا کوي دا جائز دی چې الله تعالی چوینه لوي او على دين يتوكلون فقبل رب العالمين كم انسان چې دا څلور صفات راشي د انسان په اخره حالت خاصه دی رب العالمین پر انسان جنت راغلی څلور صفات الاستقامه خپل دین باندې مضبوط ودرېدل خپل عقیده او توحید باندې مضبوط ودرېدل لوجنا ابو ذر رضی الله عنه هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ فرمایي معاذ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله زب سفر باندې زما نو ما ته وسیله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعبد الله ولا تشرك به شيئا دلنا عبادته رب العالمين يوازع عبادته ولا تشرك به شيئا رب العالمين فرسول الشيطان مجرد دا معاذ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي زدني يا رسول الله ما ته دا وسیله نور زیاته راته فرمایي اذا اسأت فاحسن كما شئنا بناقشي وبناء فاحسن ذلك متصل جديد عمل دوا جبلي مستديم عمل دوا هذه وجه الاسلام بالوجه الاخرين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم زوجة الأمور إلى الله كتاب الدنيا تطورها عظيمة وجدة خشالي دي بغيري لا تشاء القرآن المجيد إلى الله كلام دي دعي سر لغاو وتعلق وجورت
مشاهيرنا موضوع فصل بخبر إدراكه ولا يسأله في زمون زندگی طولنا خوشحالی و خوداننده چې موږ د الله په کتاب په دې مبارک محفل کې راجمع شوي د الله لپاره دې نه بله پټه خوشحالي نشته. زموږ د ټولو زما همیشه کوشش دا وي چې څه خبره الله دې زړه کې راته راواچي دویم چې هغه یو عام انداز کې د خپلو ملګرو سره شریکه کړو او ځان ته او د دې ملګرو ته د ژوند د لاره وښایو د قرآن او د حدیث د لارې نه او بیا الله ته وغواړو چې الله زموږ د ژوند همدغه شي مقصد کې او بل څه درنه نه غواړو بس دا زموږ کوشش وي او ستاسو نه امید دی او درخواست دی چې لږ ما سره یو پنځه منټه شریک شئ د غوږونو او د زړه د لارې نه والله یو چې دا خبرې شروع دي یعنې ډکې دي ټولې زموږ د خیر خبرې دي او الله د عمل کولو توفیق راکړي. دلته یو درې ورځې مخکې مې زموږ په نتیجه کې هغې فرقې ته مسلمان ویل لږ مشکل وي خو د هغې یو سړي نه ما یو خبره واورېده زه درې څلور ورځې د هغې کې سوچ کې ناست وم خو تاسو سره مکه خبره هکه د سوال جواب په شکل کې شریکوم او هغه دا دی که یو یهودي یا یو نصراني یو غیر مسلم زموږ نه تپوس وکړي چې یا مسلمانانو دا راته ووایي چې داسې کوم یو کتاب دی چې هغې کې ستاسو د ټولو مسلمانانو چې څومره فرقې مسلکي فرقې که د هغې تعلق د حنفیت سره دی که د مالکیت سره دی که حنبلیان دي او دارنګه که شوافع دي بیا په احنافو کې دیوبندیان دي دارنګه نورو فرقو والا دي چې څومره دي قریبې غیر والا ستاسو د ټولو فرقو متفق کتاب کوم یو دی چې هغې کې د چا هم اختلاف نشته نو تاسو به څه جواب ورکوئ که تاسو نه تپوس کوم څه جواب ورکوئ قرآن مجید خبرې ته خیال دی تاسو به ټول همدا وایئ زه هم دا وایم چې د هر قسم اختلاف نه بالاتر کتاب هغه د الله کتاب دی نو دویم سوال یې عجیبه و هغه دا وویل راته ووایئ چې تاسو کې کوم یو مسلمان داسې دی چې هغه د الله سوچت کي چې او ما د خپل ژوند مشورې را او د خپل د دین زده کړه د دې کتاب نه کړې ده داسې څوک شته نو ټولو به څوک نه داسې خبرې ته خیال دی موږ له الله دا کتاب راکړی دی زبانو د دې کتاب په موږ باندې ډېره لویه عظیمه ذمهداري پرته ده خبرې ډېرې دي زړه ډېر درد کوي خو به موږ دې ته ډېره زیاته شا کوله قاري صاحب دا ملګري لږ تاسو پرېږدئ فلحال یې خپل حال باندې پرېږدئ چې دا خبره ختمه شي انشاءالله کوشش وکړو چې دا خبره واورو نو الله رب العزت فرمایي قرآن کې داسې ګوره او عجیبه غوندې کې اواز کوي داسې نه وي ای علماو اے اولیاء اے مسلمانانو اے یهودو اے نصاراو اے فلانی فرقی والا اے فلانی فرقی داسې یا ایها الناس پورا انسانیت ځان ته قرآن متوجه کړي یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم خلقو
مطلب لرل غواړئ که د وعظ کتاب کتل غواړئ که خپل اخرت ښایسته کول غواړئ د خپل اخرت دپاره وعظ قبلول غواړئ نو ای خلکو هغه کتاب تاسو ته راغلی دی د طرفه د رب ستاسو ته قد جاءکم موعظة من ربکم د الله د طرف نه دا کتاب راغلی دی هغه چې د دې ټول کائنات خالق مالک دی د دې ټول کائنات رازق دی د دې ټول کائنات پرورش کوونکی هغه یا مسلمانانو چې تاسو کې څوک هم د هغه په ذاتو متعلق چا هم اختلاف نشته چې هغه وجود لري او هغه شته هغه حقوق دې دي د هغې الله د طرف نه تاسو لپاره وعظ راغلی دی نصیحت راغلی دی د دې نه وعظ واخلئ د دې نه نصیحت واخلئ وشفاء لما في الصدور داسې کتاب دی چې دننه د سینې د عقیدې هغه ګند او مرض چې دی د هغې صفایي کوي په بل شي باندې نه په دې باندې راځي د انسان د سینې هغه خیره پرې ختمېږي د سینو صفایي کوي وهدن دا د هدایت کتاب دی دا رحمت دی د ایمان ولرو د مؤمنان غواړي چې موږ د الله د رحمت مستحق جوړ شو د الله د رحمت مستحق جوړ شو نو الله یې باندې کتاب رالیږلی دی د دې کتاب باندې عمل وکړئ د دې نه زده کړه وکړئ د دې نه سیاست زده کړئ د دې نه عبادت زده کړئ د دې نه اخلاق زده کړئ د دې نه معاملات زده کړئ د دې نه معاشرت زده کړئ د دې نه ایمانیات زده کړئ د اسلام دغه درې څلور پنځه شعبې دي ایمانیات دي اخلاق دي عبادات دي معاشرت دی معاملات دي دا د دې کتاب نه زده کړئ الله دې تاسو ته معاملات دي دې تاسو ته معاشرت دی دې تاسو ته اخلاق دي دا کتاب تاسو ته وایي چې د لور دا حق دی د ښځې دا حق دی د مور دا حق دی د ګاونډ دا حق دی د مارکیټ اصول دا دي د دکاندارۍ طریقه دا ده دا ټول دا تاسو ته دا قرآن دی دا قرآن تاسو ته عبادت کوي چې د الله بندګي به څنګه کوو وختي مولانا صاحب د توحید خبره وکړه ما دې زړه کې الله دا خبره واچوله چې د عام خلکو په دې ذهن کې د توحید معنا څه ده د توحید معنا دا ده ځان الله تعالی ځان یو الله تعالی بس پای کې د چا خاطر پای کې د چا ملامتیا د یو شي خیال نه بس الله تعالی دا توحید عوام کا خطر عوام نظر ادارت میں توحید دیتے ہیں کہ بھوت تسجدہ نا توحید دیتے ہوئی غم رانا اللہ تزان خوارے خادی رانا اللہ تزان خوارے دکان کی بنائی اللہ تزان خوارے اللہ سنگھ دکانداری بوڑی اللہ سنگھ عبادت بوڑی اللہ سنگھ معاشرت بوڑی اللہ سنگھ گاؤں اللہ سیدھا معاملات و اخلاق والی بس توحید ہے رقموں کا بخل کو کنجوسی کو دیوزے کے مراٹو کڑے دے وہ چہرہ بس بل تسجدہ مکوا اور دکان کی سود کوا بل تسجدہ مکوا نور لحق کو رکھو بل تسجدہ مکو اولاد یہ احضر حق دخولات نکالا والدین حق دخولات نکالا گاون حق دخولات نکالا توحید ہے ہر چیز کی بات اللہ تعالی کو قرآن میں اشارہ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ بے فرمائی قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ او خلقو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ فرمائی قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ اور تو یہ دی اللہ کا فضل وہ
فبذلك فلما نتاسى خوشحاله شي د الله فضل څه شي د الله رحمت څه شي ټول مفسرین معنا کوي مراد کنا قرآن مجید الله رب العزت چې څومره لوی فضل په امت باندې په دې شکل د قرآن کې کړی دی د دې عظیم نعمت باندې نشته ځکه حدیث کې راځي چې الله تعالی روایت کې فرمایي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لكل شيء شرفا ان لكل شيء شرفا هر یو شی زبر یو شرافت یو عزت خلق باندې فخر کوي خلق باندې دنیا ته ځان خي چې زموږ استاد سومنس کې دا فرق دی وان بها امتي وشرفها القران الا الله مكتم یو شی باعث فخر او شرافت ورګړي او هغه شی الله کتاب دې چې قران نو قران دې ته اشاره کوي بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا پدیوان تاسو خوشاله شئ ستاسو د ټولنې عظیمه خوشالي ده ځکه هو خیر مما یجمعون هو خیر مما یجمعون د الله کتاب د الله کتاب سره تړون د الله کتاب سره تعلق دا دنیا د هر ذخیره هر جمعینا ورته وخت دی الله چې الله خیر دې مختصو دیو چې دې دا وسړي دې زه ورکو دی راځي د الله کتاب حسن ورته د الله کتاب خادم د حسن ورته د الله کتاب حافظ د حسن ورته امور الله هر کله امور الله د چا بچي چې قرآن حافظ دی د چا بچي چې قرآن عالم دی د چا بچي چې قرآن خادم دی د چا بچي چې قرآن خدمت کې مصروف دی د امور الله هر چا خدي بهتر او د دنیا کې افکار کوم مؤمنان زمون د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر باندې یقین دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې والدین د خبره کړې ده چې یانې کړې چې کوم احسان د قرآن حافظ د قرآن عالم د قرآن خادم د نور جانبا د قیامت پر ورځ باندې الله پاک د سروز او د نور تاج هغه ورته سر کی او هغه د دنیا د ورته تاسو میرا دا شرمای وي او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو څه خیال دی د چا په سینه کې چې دا قرآن پروت دی د چا په عمل کې چې دا قرآن پروت دی دا به سهل دی هغه به صبر د نور نه ډک وي دا هغه چهره به د قیامت پوره صبر منور وي ټولې دنیا ته ښکاري وګوره چې دا مور پلار یې چاته ښکاري د دې حافظ قرآن به سهل ما ته یو امام طبري رحمت الله علیه واقعه راوړی شوه زه تاسو ته ویم د قرآن د خدمت او موږ هندوستان کې یو جمعات کې او سبق کوو او د دې جمعات ته بهر مخامخ د یو هندو دکان يهودي یو بابا موږ باندې سودا نشتا یو ورځ موږ راووتو چې څومره طالبان مشوار وایي او بشتریم او غلی خرچه ختم شي و د کور پر اراده باندې روان شو دي يهودي بابا موږ کتل اواله روان دي چې طالبان دې فراشه چرته روان مې نه کوته زو خرچه نشته خرچه ورو بیا راځو او خو د ګاڼو سفر یې نه هغه ویلي چې خرچه نشته وای خطر جمعه تلاش شي استاسو د سبقونو ختمېدو پورې راځه ټول وځو استاسو روټي چې دا زما کور راځي دا موږ کې چې دا یو دي دا زموږ
خدمت چرته کولی شي نو مهرباني وویل چې مهرباني تشکر شکریه مننه ما ته ویل چې دا مهرباني نشته شکریه او مننه نشته چې زه درته سویم نو دا د زړه نه او بیا درته یو خبره کوو زمونږ د تسلۍ لپاره یو خبره وکړه او خبرې دا وکړه چې دا تاسو د کوم کتاب زده کړه کوئ دا کتاب آسماني دی که نه او آسماني دی وایي ښه ده چې د کوم کتاب پیروکار یې تورات چې ورته یې هم آسماني کتاب دی لہذا ما ورته دواړه د آسماني کتاب تابعدار یو نو زما دا عمل یا د الله لپاره دی دې کې زما څه لالچ نشته زه د الله لپاره دا خدمت ستاسو کوم کور ته لاړم شئ راوباسو سببونه چې ختم شو سالانه د معشر سخت سهنه در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم د معشر سخت سهنه در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم د میزان د تلی طول کی می بایللی د میزان د تلی طول کی می بایللی د گناه خوا می درن در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم د معشر سخت سهنه در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم په خلاص عمل ممی په نصیب شو په خلاص عمل ممی په نصیب شو زمانا کام عمل مد در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم د معشر سخت سهنه در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم ما دوزخ در نولی محمد ما دوزخ در نولی محمد پما شوی فیصله در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم د معشر سخت سهنه در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم په امید د شفاعت درته ولاړ په امید د شفاعت درته ولاړ بل خوا می هیله مړه در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم د معشر سخت سهنه در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم بس هم تا تمی اسره در تراغلم د کوثر یو ګټ او بکرا تراکړي
د کوثر یو ګټ وبکرا تراکړي جل وهلیم غرمه در تراغلم بس هم تا تمی اسر در تراغلم بس هم تا تمی اسر در تراغلم د معشر سخت صحنه در تراغلم بس هم تا تمی اسر در تراغلم بس هم تا تمی اسر در تراغلم زو حسن کوچیم وگرانا حبیبا زو حسن کوچیم وگرانا حبیبا زما صالح محمد نامه در تراغلم بس هم تا تمی اسر در تراغلم بس هم تا تمی اسر در تراغلم د معشر سخت صحنه در تراغلم بس هم تا تمی اسر در تراغلم بس هم تا تمی اسر در تراغلم بس هم تا تمی اسر در تراغلم حافظ اورورا سپینا پگړی د فضیلت دی مبارک شاه دل وړه دندا د سپین علم لوی دولت دی مبارک شاه دل وړه دندا د سپین علم لوی دولت دی مبارک شاه له هر څه زمکه سوریا د انتظار ملایکی د اسمان د زمکه سوریا د انتظار ملایکی د اسمان و ملنګ یارا په ملنګ کې لوی عظمت مبارک شاه ملنګ یارا حافظ اورورا سپینا پگړی د فضیلت دی مبارک شاه دل وړه دندا د سپین علم دولت دی مبارک شاه دل وړه دندا د سپین علم دولت مبارک شاه وخرڅ نشي ګورا قارون د خپل واک خپل ځان وروکړي تاسې نشي اخیستلی قارون د خپل واک خپل ځان وروکړي تاسې نشي اخیستلی وړیا تللی دي چې په دې لاره کې هر چا د ځان پلورلی وړیا تللی دي چې په نشوالین نو د جنت غوندې قیمت دی مبارک شاه که خرڅ نشوالین نو د جنت غوندې قیمت دی مبارک شاه حافظ اورورا سپینا پګړی د فضیلت دی مبارک شاه دل وړه دل وړه دندا د سپین علم لوی دولت دی
یوازې تدریس او امامت وظیفه نه ده جانانه یوازې تدریس او امامت وظیفه نه ده جانانه ځان وپېژنه د مسؤلیت پټۍ دې دروند دی له جانه ځان وپېژنه د مسؤلیت پټۍ دې دروند دی له جانه ماضي ته زر شه ډغرې ونه خورې مازل دې دی اسانه ماضي ته زر شه ډغرې ونه خورې مازل دې دی اسانه ولک سوچ پرې وکړه چې چېرته وایم امامت دې مبارک شه لږ سوچ پرې وکړه چې چېرته وایم امامت دې مبارک شه زمون زخمی زړونه ټکور کړه ګرانه زمون زخمی زړونه ټکور کړه ګرانه پورین تندي او په مسکا راشه بیا په ناز ناز او په ادا راشه اختر بیا لکه پخوا راشه بیا په ناز ناز او په ادا راشه مونږه دې ټول څارو لورایه زنې مونږه دې ټول څارو لورایه زنې په منډه منډه زمونږ تر خوا راشه بیا په ناز ناز او په ادا راشه اختر بیا لکه پخوا راشه بیا په ناز ناز او په ادا راشه انقلاب خوشالۍ ټولې وړي انقلاب خوشالۍ ټولې وړي دې خفزړو ته خامخا راشه بیا په ناز ناز او په ادا راشه اختر بیا لکه پخوا راشه بیا په ناز ناز او په ادا راشه زمون مروري آزادۍ نخکاری زمون مروري آزادۍ نخکاری د آزادۍ ناوی لیلا راشه بیا په ناز ناز او په ادا راشه اختر بیا لکه پخوا راشه بیا په ناز ناز او په ادا راشه لسان سره سپین مشالونه راوړه لسان سره سپین مشالونه راوړه یرکۍ ختم کړه رڼا راشه بیا په ناز ناز او په ادا راشه اختر بیا لکه پخوا راشه بیا په ناز ناز او په ادا راشه په یو ټغر مونږ ټول بیا راټول کړه په یو ټغر مونږ ټول بیا راټول کړه ضرور ضرور تر اریانا راشه بیا په ناز ناز او په ادا راشه اختر بیا لکه پخوا راشه بیا
بیا پناز ناز او پو اداراشا حبیبی وای پسل ډیر مودی حبیبی وای پسل ډیر مودی پدین خیستا وطن تا بیا راشا بیا پناز ناز او دغه د سرمنۍ وړاندې نن کوي تاسو مبارک وي چې د خپلې ځوانۍ خواږه عمرونه به پرې قربان کړل د دې د نن ورځې د سرمنۍ هغو پلرونو ته مبارک وي چې خپل ګلالي زامن یې سر وکړل په قرآن کریم زده کړې تمرینولې د دوی دغه د سرمنۍ هغه میندو ته مبارک وي چې خپلو ګلالیو حافظانو ته یې نن ورځې د سربندۍ د زید بن خالد رضی الله عنه حضرتي علماء استادانو ته مبارک وي چې خپل عمرونه یې دوی په تربیت کې مصرف کړي او لارې مصرف کوي د نن ورځې د سربندۍ د ټولو راغلو مېلمنو کورنیو د کامپ اوسېدونکو او په پای کې ټول اسلامي امت ته مبارک او معزز وي هیله کوم په خپل ځای کې د پروګرام په دې برخه کې فخر افغان د قرائت په کې نړیواله سیاه دروند او معزز شخصیت زموږ نږدې دوست استاد القرآن قاري صاحب عصمت الله شاکر راغلو ترڅو د کتابي استشار تشریف راوړي او د قرآن کریم په تلاوت مو مشرف کړي استاد القرآن قاري صاحب عصمت الله شاکر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا يوم يرون الملائكة ظاهرين من قبل 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 يوم يرون
الصالحين نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اسلام قرآن گر عصای لا الہ ماری بلس گر عصای لا الہ ماری بلس ہر پیس بے خواہ خواہی شکست گر ہمیں خواہی مسلمان زیستن گر ہمیں خواہی مسلمان زیستن نیز ممکن جذبہ قرآن زیستن نیز ممکن جذبہ قرآن زیستن قدرمن محترم استاد الحاج عبدالجلیل شمولیہ صاحب دیر مننه چې افغانستان د اسلامي فکر د معززو او قدرمنو مشرانو د تبلیغي پیغامونه یې موږ او تاسو سره شریک کړي. د پروګرام مدیریان په څنګه کې زه یو ځل بیا بلنه ورکوم محترم وروڼو هر یو تاریخ همدرد او د هغه ملګري ته چې په خپل ټول کارونو سره مو د غونډې ښکلا الله هم زیاته کړي. محترم قاري صاحب همدرد او ملګری Come
حاضریو اے ورونو دا خلق څوک دي ولې پېژنئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هم اهل الله دا د الله اهل دي صحابه ویل یا رسول الله دا الله اهل څوک دي وهم اهل القرآن وخاصته دا خلق دي چې د الله د کتاب حافظان دي د الله د کتاب حفظ کړي د الله د کتاب هغه حفظ په ذهنونو کې هغه په سینو کې ساتلي دي دا اهل الله لرونو دې وجه دا حدیث دا په غور واورئ دا د زیری حدیث دی دا د خوشحالۍ حدیث دی محمد رسول الله فرمایي وایي نه جمع کېږي په یو مسجد د جوماتونو کې مګر څلور خبرې هغه مجلس ته الله ورکوي چې په دې مجلس کې د الله د کتاب تلاوت کېږي د الله د کتاب تدریس کېږي د الله د کتاب حفظ کېږي د الله د کتاب نازله ویل کېږي او په هغه ځای کې د الله د کتاب تعلیم و تعلم کېږي مګر په هغو باندې د هغه سکون اطمینان آرام په زړونو کې هغه نازلېږي ای ورونو د ملایکو محبت جوړېږي رسول الله وایي د رحمت هغه سیلابونه هغه د الله له طرفه رحمتونه په داسې مجلس باندې راولېږي او بیا الله سبحانه وتعالی په دې مؤمنانو په دې بندګانو په دې علماو په دې طلاب حفاظو باندې فخر کوي مباحات کوي ملایکو ای ورونو دا مجلس دی دا اجتماع ده دا مسجد دی چې د الله سبحانه وتعالی له طرفه کوم رحمتونه او کوم د ملایکو محفل دی زموږ په ایمان دی ورونو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هغه خلک دي چې بهترین دي د ځمکې په سر بهترین خلک هغه د قرآن کریم طالبان دي د قرآن کریم حافظان دي د قرآن کریم قاریان دي د قرآن کریم استادان دي د قرآن کریم مدرسین دي د قرآن کریم هغه کسان دي چې هغه خلکو ته قرآن خوري سفیان یې ثوري د چا پوښتنه وکړه د هغه یو شاګرد دی وایي یا امام ستا څه رایه ده یو کس دی هغه یقرأ القرآن احب الیک او واحد یجاهد فی سبیل الله یو کس دی قرآن وایي قرآن زده کوي قرآن یادوي قرآن ناظر باندې وایي یا د قرآن هغه حفظ کوي او یو کس دی د الله تعالی جهاد کوي کوم یو تاته محبوب دی هغه ورته فرمایي چې زما په نظر کې د رسول الله د احادیث په بنیاد چې هغه ویلي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین په تاسو کې هغه څوک دی چې دا قرآن کریم زده کړي او بیا دا قرآن کریم ورته وښيي البته چې دا رواج چې جهاد فرض کفایي او که چېرې فرض عین وي بیا په جهاد پسې هېڅ یو عمل هغه نه شي دې وجې ورونو یو بل حدیث درته ووایم نن سبا بینونه ډېر کېږي قیل و قلناوې ډېرې کېږي من اشراط الساعه د قیامت د علامونو یو لویه علامه چې کله قیامت رانږدې شي هغه دا ده چې بیانونه به زیات شي تقریرونه به زیات شي داسې مناسبتونه به زیات شي اما عمل دا به په قرآن کلک شي صحیح حدیث دی ترمذي روایت کړی مسند احمد کې موجود دی او حدیث کې لاسته کې زموږ استاد هغه قاري صاحب مفتی چې سورة فرقان تلاوت کړ سایتونه سورة رحمان تلاوت کړ الله سبحانه وتعالى فرمایي وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا رسول الله ولا درخواست هغه رپورټ پیش او څه وایي یا رب د زما امت دا قرآن دې شا کړی قرآن محجور کړی و ترانې اورېدې شعرونه یې اورېدل موسیقي یې اورېده دنیوي خبرې هغه یې ډېر په شوق اورېدې اما د قرآن کریم
د قرآن کریم حفظ نکاو د قرآن کریم صحیح الفاظ لکول تجوید دا مطلب دی ورته د دې وجنه د دې حالت ته راغلو چې دا قرآن کریم هغه په موږ باندې حجت رسول الله باندې شي دعا وکړه اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا الله دا قرآن زموږ لپاره دلیل وګرځه حجت وګرځه شفیع وګرځه دا څنګه چې دا قرآن په موږ باندې حجت شي په موږ باندې گواهي کوي او زموږ ګیله کوي لکه اشعار کې درته وایي ورونو تفسیر ابن کثیر ځکه زموږ تعلق د قرآن سره هم دی د قرآن کریم تفسیر په دې مشرقي خلیلات هم د شوکتو مباحثې کېږي او زموږ اکثر علما په مدارسو په جوماتونو کې کوي د شعبان میاشت د رمضان میاشت هغې کې کښېنوي هغې ته وخت ورکوي قرآن نه ځان خبر کوي دا د الله کلام دی کلام الله استغفرک واتوب انسانانو په سینو کې ټکي پټکي حفظ او پروت دی قرآن کریم د نړۍ یوازینی کتاب دی چې په مقدمه کې احتمالي تېروتنې بخښنه نه ده لیکل شوې او دا ځکه چې قرآن کریم د الله تعالی کلام او خبرې دي قرآن کریم د نړۍ یوازینی کتاب دی چې هیڅ ډول تېروتنه نه لري قرآن کریم د نړۍ یوازینی کتاب دی چې په میلیونو ټوکه چاپ شوی دی قرآن کریم د نړۍ یوازینی کتاب دی چې څوک پکې تغییر او تبدیل نشي راوستلی او دا ځکه چې د دې کتاب ذمهواري او ساتنه الله جل جلاله کوي قرآن کریم د نړۍ یوازینی کتاب دی چې انسانان یې بې له حده ډېر عزت او احترام کوي قرآن کریم د نړۍ یوازینی کتاب دی چې په شپه او ورځ کې ډېر زیات تلاوت او لوستل کېږي قرآن کریم د نړۍ یوازینی کتاب دی چې علماو پرې په لکونو شرحې لیکلي دي قرآن کریم د نړۍ یوازینی کتاب دی چې د قیامت په ورځ به د خلکو شفاعت کوي قرآن کریم په ټولو آسماني کتابونو او صحیفو باندې غوره او بهتر کتاب دی له قدرمند او معزز میلمه دروند شخصیت قدرمند شیخ القرآن والحدیث ابو عبدالله نصیر احمد المدني نه د زړه له کومې مننه او درنښت کوو چې په خپلو علمي او قیمتي ویناو سره یې موږ ته ویاړ او غونډې ته ښکلا ورکړه وإن فداعين إسماعيل قارئ القرآن إن فداعين إسماعيل قارئ القرآن إن الهجاء من المعلوم قارئ القرآن تسكن خير وحي الوالي تركيب النزول تسكن خير وحي الوالي تركيب النزول ستا تربون الفات أو ركني القرآن أفتا تربون الفات أو ركني القرآن دورني بآخر بركتي بلنا وقتم دير قابل قدر معزز أو معظم خدمت درون شخصیت د هیواد شهید عالم مدرس فی جامعة دار الاحناف غاز چوک بندور قدرمند مولوی صاحب عبدالاحد جواد غزنوي صاحب ته چې په خپل قیمتي او علمي بیان سره مو د غونډې ښکلا لا زیاته موږ او تاسو د خپلو ارزښتناکو ویناوو څخه مستفید کړي جناب قدرمند مولوی صاحب عبدالاحد جواد غزنوي علماء کرامو سپینګر ورځوانانو د نصرت بیبي سپینګر ورځوانانو غیرتمنو مهاجرینو او خصوصا د زمو ګلالیو سپینمخو حافظانو اولیاءو استادانو الله رب العالمین دی د قرآن په مینه د قرآن په خوشحالۍ کې دغه محفل د دې ټولو حاضرینو د عفو د بخښنې ذریعه وګرځوي الله رب العالمین دې موږ تاسو ټول دې محفل نه په داسې حالت کې واپس کړي
محترم او قدرمند مولوی صاحب محمد نسیم احمدی، محترم او قدرمند مولوی صاحب محمد نذولا او خطبې په خپلو درنو او مبارک لاسونو ورکړي. محترم خالق صاحب عباد الله، محترم استاد خالیو قاری سے امداد او ملګری عزت الله احمدی، د درې پیچ ولسوالۍ افغانستان، حافظ عبدالله د حاجی محمد زوی د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ افغانستان، حافظ محمد زبیر د محمد جان زوی د پکتیکا ولایت د زړوکو ولسوالۍ افغانستان، حافظ محمد حنیف د محمد ګلاب زوی د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ افغانستان. حافظ محمد شاه محمد زوی د بغلان ولایت د پښتون ولسوالۍ افغانستان، حافظ علیخان محمد زوی د بغلان ولایت د پښتون ولسوالۍ افغانستان، حافظ سلیمان غلام محمد زوی د لغمان ولایت د مهترلام ولسوالۍ افغانستان، حافظ محمد زین الدین زوی د بدخشان ولایت د شهدا ولسوالۍ افغانستان، حافظ رفیع الله د بهاءالدین زوی د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ افغانستان. قرآن کې د حافظ سلیمان عبدالرحیم زوی د ننګرهار ولایت د پښتون ولسوالۍ افغانستان، حافظ عبدالرشید د محمد داود زوی د بغلان ولایت د پښتون ولسوالۍ افغانستان، حافظ احسان الله د معصوم جان زوی د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ افغانستان، حافظ احسان الله د امین الله زوی د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ افغانستان، حافظ امین الله د شیر احمد زوی د کابل ولایت د بدرامه ولسوالۍ افغانستان.
تحفو د ویش د لومړني ګروپ څخه ډېره زیاته مننه. اوس هم د تحفو د ویش لپاره محترم حاجي صاحب جمعګل، محترم حاجي صاحب سراج الدین پستی، محترم حاجی صاحب اٹوال، محترم حاجی صاحب منظور، محترم حاجی صاحب تراب، محترم حاجی صاحب کریم اللہ، محترم موری صاحب محمد داؤد، محترم صوفی صاحب عبدالرحمن، محترم محمود صاحب خیر الدین، محترم حاجی صاحب عقیل، محترم حاجی صاحب نصرت اللہ، محترم حاجی صاحب عنایت اللہ، محترم طبیب صاحب شمس الحق فیضی، محترم ڈاکٹر صاحب عبدالواحد بلال، محترم حاجی صاحب عبداللہ تعالی ورتو فیسبوک سره د تحفو د ویش نړۍ کې مرسته وکړي. حافظ محمد عمر عبدالعزیز روی د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ افغانستان. حافظ عبدالمصور د محمد هاشم زوی د کابل ولایت. د محمد عارف زوی د لغمان ولایت د دولتشاه ولسوالۍ افغانستان. حافظ احمد د مولوي مرلا زوی د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ افغانستان. جزاک اللہ خیر توفیق حافظ قدرت اللہ حکیم اللہ زوی پکیا ولایت کانکین ولسوالی وسیدون کئی حافظ خالق نظرات زوی کنار ولایت وقتور ولسوالی وسیدون کئی افغانستان. حافظ عمر امین اللہ زوی نگرکار ولایت نگرکار ولسوالی وسیدون کئی افغانستان.
حافظ ابوذر منهاج الدین زوی د نگهتار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی افغانستان حافظ شاهد الله د نوراګان زوی د نگهتار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی افغانستان हाजी साहिब असदुल्लाह शुंदर मुहतरम डॉक्टर साहिब मुहम्मद अयूब मुहतरम डॉक्टर साहिब शाह मोहम्मद मुहतरम मौलवी साहिब हाजी साहिब अमीर मोहम्मद मुहतरम हाजी साहिब गुरवती मुहतरम डॉक्टर साहिब सुलैमान हाफिज सलीमुल्लाह रज़ियल्लाहु ज़ोई नलुकार वलायत हक़ई वफ़ाली मरीदून के अफगानिस्तान सिकदुल्लाह हाफिज शुक्रुल्लाह हबीबुल्लाह ज़ोई बगदाद वलायत मुश्किल वफ़ाली मरीदून के अफगानिस्तान हाफिज असदुल्लाह उबैदुल्लाह ज़ोई कुंदुज वलायत खानाबाद वफ़ाली मरीदून के अफगानिस्तान हाफिज रहमतुल्लाह ज़ोई नलुकार वलायत हक़ई वफ़ाली मरीदून के अफगानिस्तान हाफिज मोहम्मद मूसा इस्तांबुल ज़ोई खुर्द वलायत मुसाफिर वफ़ाली मरीदून के हाफिज मोहम्मद सईद मौलवी साहिब साहिबुल्लाह कोनार वलायत दराइफेज वफ़ाली मरीदून के अफगानिस्तान हाफिज नजीबुल्लाह मोहम्मद अहमद ज़ोई काबुल वलायत अरकान वफ़ाली मरीदून के अफगानिस्तान हाफिज मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद आरिफ ज़ोई लहमान वलायत लशा वफ़ाली मरीदून के अफगानिस्तान Amin.
Kulai, Shikray, or Kusay, Gulbari,
اخلاص دعاو کې یا الله ته وایي چې ته سمیع او بصیر ذات یې دا عمل څنګه ګوري ستاسو کلام مقدس یا او خوشحالي کې ستاسو کوی راځي یا الله أتصل حافظان صاد كلام مقدس فرسنه وأستاذ وفضانه وزمنه أستاذ كلام مقدس في فرسنه كي يقول دير دعاء وزيادة دعاء مكبيته يا الله الذي بدي عمل بركته الله عمل سجوك بدي عمل الذي نتنقصان سوى يا الله معافيه ويا الله الذي تسلل شيء حافظان أو خام حياة إخلاص سلامين منهم بس كلام حافظان وقبل या अल्लाह रज़ी अमल कबूल के या अल्लाह रज़ी अमल कबूल के इखलास से दुआओ के या अल्लाह तनकीहा निजाम तार इख्तिमी हामिदी हामिलान और फातिमान को कब शौक मान हुए या अल्लाह अक्सर रहता हाफिजान जिन्हें इसका कलाम तकबल सिना खजाना और ज़खीरा गुज़र या अल्लाह के कुरान इख्तिमी हिकमत को दिनवा या अल्लाह के कुरान का पार हर जो कोई या अल्लाह के कुरान का पारे हकीकी इतने काबिल हो या अल्लाह ने सेवा करती है उस आकर जिसका कलाम याद और उसे अमल के और पुकार के और पुकार के कुरान में या अल्लाह ने सेवा करती है उस आकर वाले यो जितने हाफिजान हो कभी या करो के सुनकर हुए दिन वारमानों ने दिया ना और पूरा किया कोटोल कोरणी के और वाले यो के सुनकर अमानों ने और सुनकर उन्हें दिया अल्लाह का बेखासर हुए या अल्लाह के हाफिजान को अमीर का सलाम लेकिन प्रजाति को नहीं और जो के और कौन आलम इस्लाम का वाक़ई ताकि ये अमल जो इस्लाम का छोड़ा खबर में से अब्दुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिजान के अल्लाह किताब फलस्तीन की जड़ी की ये सब है तमाम अकादीर ज्यादा असरात की दुआओं के या अल्लाह के हाफिजान का हिफ्ज कि जब कुरान दिया तो बोलो तदबीर बेहतरीन इबादत और बेहतरीन अमल है या अल्लाह के खरा सलात ये तो ज़ाती जोन ये तो कुरान के ये तो औलादों के ये तो इस्लाम के ये टोल के ये टोल आला के ये टोल मन के वो टोल इस्लाम के वो टोल आलम इस्लाम या अल्लाह के खरा सलात में कहता है या अल्लाह का तशराम हाफिजान मके या अल्लाह का बोलने का असर करना इंसान खादिमान के कुरान हमला बांधे सुन या अल्लाह से शिकायत नहीं होगी कि कुरान हम में फखर करी मुंगम में फखर करू वालिदैन में फखर करी दाम ज़हर और बेहतरीन उलमा दाम में फखर करी या आलम इस्लाम मशराम में फखर करी पूरा आलम इस्लाम में फखर करी या अल्लाह से कसम दे रहे या अल्लाह को से कसम दे रहे या अल्लाह को वही का कसम तो कुरान मुशारी के राज वसीली या अल्लाह को जिस जमाने के भी कोई अमल है या अल्लाह का इबादत का अमल बदल वाले कबूल या अल्लाह साहब जुमात के साथ मस्जिद के साथ को गिरा जो मुस्लिम और सारे हजार बार मुस्लिम या अल्लाह का अमल जरूर कबूल ये अल्लाह का रमजान सिवा या अल्लाह का रमजान ये अल्लाह का दीन रूहानी नमायतना और बरकत कटावे और दरसवा और प्रोग्राम या अल्लाह का अमल बदल वाले कबूल के और ये अमल का सलात को दुनिया में लगाओ ये हाजिर में जो प्रकाशन के असर पाओगे से बाहर में और मकसद को करा देगी से उम्र शरई मकासद या अल्लाह ने जो शरई मकासद करेगी घर का साथ का आगाज होती ये मैदान का आगाज होती ये अल्लाह से करो के ये रगल हम को सुपर दोस्तान की और बीमारान की या अल्लाह तो शिफा आजल कामिल नसीब या अल्लाह जो का अकीदा ईमान है से दस का साम आमीन और दुआ दोनों आपस करे से सुपर को के सकसम मरीजान की या अल्लाह तो शिफा आजल कामिल नसीब هو اسم صبر كسانو اللي حاضر من نصر عليه او الذي سر متعلق كسانو صبر شريحه دنيا کی دنیا کی آخرت کی اللہ تے قبول دما بنیان پر دعا او سره چې چیرته لري او نږدې بنیان دي او د مسلمانانو کورونو کې پیغامونه دي یا نه هغه بنیان زر تر زر په خوشحالي باندې کورو دراوي په خلاص سره دعا وکړي یا الله د مسلمانانو زړه یو کمایي یا الله या अल्लाह मुसलमानों को जुल्म बोझ की या अल्लाह को नवाज़ या अल्लाह से बजाना इस्लाम के जुम्र तक बढ़े जुम्र इख्तिलाफात कुफार हुई जाती या अल्लाह ताला को नवाज़ या अल्लाह मुसलमान का हैसियत मुसलमान का रूह
په دې نظام باندې خلک مطمئن کړي دې نظام کې څومره کمیانې دي څومره نقصانونه دي یا الله د دې پوره کولو موږ ټول ته توفیق نصیب کړي اخلاص سره وکړئ یا الله په اسلامي نظام کې څومره نقصانونه دي څومره کړاوونه دي یا الله موږ ورته رښتیني ملګران وګرځئ او د پوره کولو توفیق یا الله موږ نصیب کړي یا الله موږ یو بل نه مطمئن کړي په دې کې د واقعو کې یا الله څومره ختمه مقدر وي یا الله د سکون او اطمینان موږ نصیب کړي یا الله صالحان او نیکان دې کې واسمان او باجران یا الله صالحان باندې ورغلي دې کې یا الله امان او سکون او اطمینان لپاره چې محترم یې الله څومره محنت وکړي الله محنت قبول کړي دا راغلي مهماني ډېر کسان راغلي یا الله دې دا راتل قبول کړي یا الله دې دا راتل قبول کړي یا الله دې په کور کې برکت واچي زموږ معزز علماء لپاره خصوصي دعا وکړي یا الله زموږ علماء په عمر علم عمل کې برکت واچي اخر کې خاص سره وایي یا الله سره علماء موږ څومره خدای والي یا الله زموږ عملي ژوند راوړي یا الله زموږ عملي ژوند راوړي یا الله موږ له دې وختي نو وساتي ستاسو ته کسان موږ مالک کړل لا کوم څومره کار الله تعالی رسول شروع دي ستاسو ته رسول یا شروع دي او په عمل کې یا زموږ نه یا الله له دې وختي نو موږ وساتي یا الله له دې زمانه موږ وساتي یا الله زموږ ځانونه زموږ کورونه زموږ کیم زموږ ملک یا الله اسلام او عمل نمونه مثال وګرځي یا الله اسلام او عمل نمونه مثال وګرځي زید بن ثابت حقیقت او معاذ بن جبل حقیقت خصوصي دعا وکړي یا الله دې نور منزله یا الله دې نور کامیاب کړي چې څومره کسان مهنت کوي څومره درس او تدریس کوي څومره معاونت او امداد کوي چې څوک څه قسم سره تعاون کوي یا الله دې سره وکړي یا الله دې سره وکړي خصوصا د مشران او قاری صاحبانو چې واقعا ډېر لوی خدمت کوي الله دې خدمت قبول کړي دې محمد بن شیبانی رحمه الله مجد دعا وکړي یا الله دا مسجد په علوم او معارف د قرآن باندې خاصه یا الله دې په علوم او معارف د قرآن باندې خاصه کړي اخر کې یا الله په دغه قرآن باندې دا زمونږ یو قانون د کامل لپاره دا یو کتاب دا یو دستور ده یا الله ټول مسلمانان په دې باندې راځي یا الله څومره اختلافات دي هغه موږ له واسي او په دغه الهي کتاب باندې یا الله ټول موږ متفق یو او یو والي باندې یا الله زموږ زړونه کې مکمل پوز کې یا الله او تل وساتي له ورو ورو اختلافات خبرونه یا الله زموږ زړونه مطمئن کې او په دې قرآن باندې وساتي وصلی الله تبارک وتعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه حافظ اورورا سپینا پګړې د فضیلت دی مبارک شاه دلوړه دندا د سپین علم لوی دولت دی مبارک شاه دلوړه دندا د سپین علم لوی دولت دی مبارک شاه له هر څه اول سپین په سر لای په ځان کې راولا جانانا له ګل د پټکی د ناپوت وغوي خوارې کړل هر خوانا له ګل د پټکی د ناپوت وغوي خوارې کړل هر خوانا د زمکه ستوریا د زمانه ستوریا د انتظار ملائکه د اسمانه و ملنګ یارا په ملنګ کې لوی عظمت مبارک شاه ملنګ یارا په ملنګ کې لوی عظمت مبارک شاه حافظ دلوړه دندا د سپین علم لوی دولت دی مبارک شاه دلوړه دندا د سپین علم لوی دولت مبارک شاه وخرج نشي ګورا کوي سپیڅ له خدای جنت
یادلی دی چې په دې لاره کې هر چا ځان دی پلورلی که خرڅ نشولې نو د جنت غوندې قیمت دی مبارک شه که خرڅ نشولې نو د جنت غوندې قیمت دی مبارک شه حافظ اورورا سپینا پګړې د فضیلت دی مبارک شه دال والا دندا د سپین علم لوی دولت دی مبارک شه دال والا دندا د سپین علم لوی دولت دی مبارک شه یوازې تدریس او امامت دی وظیفه نه ده جانانه یوازې تدریس او امامت دی وظیفه نه ده جانانه ځان وپېژنه د مسؤلیت देखो गोरा माता मान की मत रही और सही ना खबर बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم تراب استاد لکم حافظ سره وساړي کله لري زمون خورور الحمدلله د شمشتو د قاریانو نه مونږ ډیره مننه کو چې سکال بیا د 250 کسانو د 250 حافظانو پړګي سکال بیا وشولا او موږ د قاری صاحبانو نه او د شاګردانو نه ډیر څه خوشاله یو چې الله پاک مننه تراب استاد په دې حافظانو کې تاسو زوی هم د حکمت الله کله دې تصمیمونه و چې باید زوی د حافظ شي څه شي د دې باعث شو چې خپل زوی د مدرسې ته راوسته ما خو مې الحمدلله 2-3 کاله مخکې مې د دې جماعت د سربندۍ کې ما شراکت وکړ حافظانو پړګي تړله نو په هغه ورځ باندې ما خپل الله تعالی صلی الله علیه وسلم ان شاء الله ماته الله پاک توفیق راکړي او خپل مشر زوی به مې د حافظانو په لین کې ودروم مبارک دی درته او په اخر کې وای خپل زوی لپاره پاینده کې څه جوړېدل غواړي آیا نور همکاري به هم ورسره کې د درس او د درس لپاره به زمينه ورته مساعده کې او کنه ان شاء الله مونږ خو دا خیر رسول الله دا سره بیان کوي ان شاء الله اراده لرو چې آنده دینی درسونو ته لخيره پروګرامونو ورته لرو چې ان شاء الله دینه به تکړه عالم مننه کوم قاری سے محترم اگر کوتاه بگویید از کدام روز تصمیم گرفتین که باید اولادتان حافظ شود چی باعث شد که اولاد خود را به مدرسه آورد؟ ما الحمدلله خدمت حافظ قرآن هستم خدمت فارغ هستم من خواستم که فرزند من میخواد که تا که بخونه به اجازه دین به خاطر دین خدمت کنه حافظ قرآن شود از اینکه پیشترم برسانه بعد خودتان هم حافظ هستید؟ حافظ هستم از مزن فارغ هستم چی تفاوت بود بین د سربندی خودت و فرزندت؟ از ما که بود سوانی ما که ما خدمت بخاری کردیم در فصل آباد کردیم اونجا که بود که ما وقت اجرات بود اونجا هیچ وقت که اما اجرایی که بسیار یک نظام خوب و یک بسیار ماحول بسیار زیاد منظم و بسیار خوب شد. پیام کوتاهتان بگویید برای فرزند خودت و به تمامی همگی میگم که ما باید که همگی در دین خدمت کنیم به خاطر دین وقت کوشش بده باشین این که یک نعمت الهی برای ما و شما. خیر بین بازم تبریک باشه. سلامت باشین. سلام علیکم. یا دو پختانی دارم اجازه ده. قاری سے محترم په دې اتصل حافظانو کې د غیل جملې نه یو استاد ورور هم دی حافظ نجیب الله کلم تصمیم ونیو تاسو نه متاثر شو چون کې تاسو حفظ غړی دی چې باید حفظ وکړي یا کورنۍ مجبور ک مور او پلار خو خو کنه خپل مهنت او خپل شوق او ذوق د سدا الحمدلله چې موږ تاسو الله تعالی مسلمانان پیدا کړیو او بیا زموږ تاسو قرآن مجید سره زیات مینه ده نو الله جل شانه دا افتخار او دا ویاړ هر چاته نه ورکي نو دا زمونږ ټولو د کورنۍ خوښه او مونږه وغوښتل چې دلته دی په دې مدرسه کې داخل کو او چون دلته درس نظام او نور استادان ماشاءالله که مهنت کوي کوششونه کوي د شاګردانو سره نو په همدې اساس باندې موږ وغوښتل چې دغلته داخل کو او دغلته سبقونه مخته یوسي. جزاک الله خیرا. قاری صاحب تام د سار فضیلت تیر شوی کنه هغه ورځ ډیره خوشحالي و او کنن د خپل رول په فراغت کې چې ګډون کړي څه توپیر لري؟ توپیر د خاص توپیر پکې نشته خو الحمدلله زنن ډیر زیات خوشاله یم نسبت هغه مخکې د چې موږ پروګرام پکې او په دې کې زیات خوشاله یم الحمدلله حافظان هم پکې زیات دي او ماشاءالله کوششونه او زحمتونه مرسته وستل کیږي. جزاک الله خیرا. کرته وي خپل رور لپاره پاینده کې کم نظرونه لري څه تصمیم لري؟
تصمیم مو دغه ده چې دی له خیره الله تعالی دې وکړي چې نور هم الله تعالی ورته مزید علم ور نصیب کړي او غواړي چې له خیره په آینده کې دی نور علم مخته یوسي احادیث ووایي او په څنګ د دې کې نور دیني کتابونه ووایي. جزاک الله خیرا. بیا دې هم مبارکي درکړه. دوه پوښتنې لرم کولی شم؟ لنډو ټکي کې راته ووایي چې په دې اته څلوېښت حافظانو کې یو ستاسو زوی هم نعمان موجود و. الحمدلله. کله دې تصمیم ونیو چې باید زوی د حافظ شي؟ ولې د ستا خوښه وه د چا نه متاثره شوی وي د کم حافظ نه؟ ولې دې خپل زوی مدرسې ته راوسته او حفظ یې تکمیل کړه؟ زه دپاره مې راوسته، زه د ټولو خلکو چې څوک لیدل چې تلاوت کوو او ختم یې ورکوو، ما زړه دا غوښتل چې ما زوی حافظ شي او په محراب کې ودرېږي او موږ ته جمع راکړي. په دې د زړه ارمان و. الحمدلله شکر د زید بن ثابت مدرسه د موږ د زړه ارمان پوره کړل. الحمدلله شکر. ډېر زیات درته مبارک یې. که په لنډو ټکو کې ووایې راته د خپل زوی لپاره د آینده لپاره څه تصمیم لرئ؟ انشاءالله که د الله رضا که د الله خوښه موږ غواړو چې دا له خیر سره حفظ خلاص کړو او د دیني علم ته کېنوم چې دیني علم کې عالم شي او مفتی شي. انشاءالله موږ دا کوشش دی. کله دې هم همدا ورځ تصور کړې وه چې زما په ژوند کې به دغه ورځ راځي او زه به د دې لیدونکی یم؟ په دې ژوند کې ما کله هېڅ کله هم دا نه راتله، خو الحمدلله شکر چې اوس ما زوی حافظ د قرآن شو او د حافظانو په نوم باندې زه د حافظ یو حافظ پلار نوم یادېږم. الحمدلله شکر. ډېر ډېر زیات. نورو د کومو فارغینو ته چې ستا د زوی سره یو ځای و هغوی لپاره څه پیغام لري؟ هغوی ته ټولو ته دا پیغام لرم چې هر څوک چې غواړي چې حافظ شو نو دا یې پرېنیږي په دلته حافظ باندې کفایت وکړي. باید دیني علم او مخته دی خپل دیني علم شروع کړي چې عالم شي. جزاک الله خیرا. مبارک دی درته. څرنګه چې د حافظانو په دې اته څلوېښت ډلهیز نوملړ کې ستاسو یو وراره هم موجود و او که په دې اړه راته ووایې کله مو تصمیم ونیو چې باید وراره هم حافظ شي؟ آیا له تاسو نه متاثره شو چونکې ستاسې کورنۍ کې ډېر زیات حافظان دي که نه خپل شوق یې و یا داسې و چې د مور یا پلار لخوا مجبوره شوی و؟ ولې حفظ وکړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اوله خو تاسو ته زه مننه کوم چې ماته مې خبرو موقع راکړه او بعد هغې نه دا وایم چې محمد خپل محنت هم و. هغه به سهار وختي پاڅېده او سهار وختي به خپل درس ته او دې نه علاوه به ډېر محنت کوو. چار وخت به ما ولیدو نو هغه به قرآن لاس کې نیولی او حتی چې هغه به اوده مو په سینه باندې به قرآن پروت و. نو دا د الله تعالی یو فضل دی او رحم دی. موږ دې کې څه کمال نشته. تاسو ته ډېر زیات مبارکي. که راته ووایې دغه ورځ هم کله په ذهن کې تصور کړې وه چې شاید دغه ورځ مې په وراره راشي او په موږ به داسې خوشحالي راځي؟ بالکل. الله تعالی قرآن کې وایي چې تاسو فإن مع العسر یسرا، سختۍ سره چې دی اساني. نو چې ما به د محمد محنت وکتل ما ویل چې الله به انشاءالله دله یو ورځ یو ښایسته قاري جوړوي او دا به موږ له ویاړ راوړي او موږ به یو خوشحالي. جزاک الله. دې فارغینو لپاره څه پیغام لري که ډېر لنډ ووایې؟ پیغام دا دی چې په قرآن باندې عمل کول، ځکه چې قرآن چې دی هغه عمل کولو ته ضرورت لري. او په آخري سوال مې دا دی د زید بن ثابت دارالحفاظ د خدماتو په اړه داسې یو لنډ کلیپ. دا زموږ خوږ استاذ قاري صاحب عبدالله الله دې له جنتونو نصیب کړي، د هغه یو صدقه جاریه ده او دې نه چې دی په زرهاو قاریات چې دی فارغېږي او هر کال چې دی خدمتونه وړاندې کوي. نو الله تعالی دې نور هم دی له توفیق ورکړي. یقینا چې په وشنیر کې د هجرت په دیار کې دا یو داسې یو سپیشلي مدرسه ده چې دې نه ډېر حافظان فارغېږي او ډېر قاریان او د اسلام دپاره او د اسلامي امت دپاره چې دی یو قسم حافظان چې دی پرووایډ کوي. نو الله تعالی نور هم توفیق ورکړي. الله دې اجر درکړي. ډېره مننه. تاسو سره بیا هم مبارک.